Marga Sra Gulona Wre. څنګه ودیدل څنګه د ګولې په شان تر راوځم راکه زما انعام تمہیں بناو دا موټر سائیکل لے کے دا جهاز دے والا ستا انعام 1000 روپۍ هلا استغبر دماغ ورور بیا راغی زه لاړم زما دونه برداشت نه کیږي ته بیا درې سپاره دلته راغلی ما ته لطیف وویل چې دې د دامتل په روډ باندې ویلینګ نه بایی ما ویلینګ نه کړی زه د ملګرو سره شاپینګ له تللی وم ته میلو ته څنګه شاپینګ له تللی وې ستا سره خو شاپینګ بیک نشته هغه شاپینګ بیک خو زما نه ملګري که پاتې شو ښه شاپینګ بیک تر سره د ملګري که پاتې شو نور هېڅ څه بهانه نه درځي راته ښکاري څومره دروغ به راته وې نور د خپلې زندګۍ څه نوره مینه محبت نشته دی څو ځل مې درته وویله چې ریسونه مه لګوه نه ما ریسونه نه لګول خو هسې ملګرو سره مې ټایم پاس کوو آینده به داسې نه کوم ښه داسې ټایم پاس کې سبا له به مړې په موټر سایکل بیا به خلک وایي چې مرګه سره ګلونه وړې خو ځه دا پرېږدوه ځه چې ځو هم مې روټۍ تیاره کړې ده السلام علیکم صاحب ښایي یار تا چې بلون وی هغه لطیف ریسر دی دا چې له قیسې پیسې کوي سبا یې راواچه چې ریس ولګو پته یې ولګي مړه او کمی روپۍ نه منم ګورې پیک سر 5000 روپۍ ولې چې پته یې ولګي مړه څه ګټه خو ځان نه وکړو که نه مړه او ټیک ده د خدای د پامان زه اوکې السلام علیکم رورا دا ریس تا زمانه نشو ګټلی خو زما په موټر سایکل کې فرق و خو زه مړې بله ورځ به ګورو اورې اوس خو دې رانه وګټله ځکه چې موټر سایکل مې خراب و څوک یې چې وبیلي تا شانتې بهانې کوي ستا په شانتې زما څوک موټرسایکل ما ریسونه نشي والی یارو بهانه نه کومه تا ته زما پته نشته په ریس وهلو کې اوس تا وګټله خوشحالي منه وکړه اوې بیا دپاره ځان تیار که ګورو به ځه د وخت کیسې مړه اوس مې 5000 روپۍ راکوه بیا سره بیا ګورو نه بلل زما کار نه دی چېرته ما چېرته په ژوند کې نه دی بلته به کې لاس وږي ستا په شان غټ سټې ما وارې کړلې بچې آینده به بیا زه ګټم بایک ریسره په موټر سایکل لا ګرځېدل څه کې چې پیاده تلو هم نه یې ستا لپاره خو ما 5000 روپۍ په شاپر کې ګرځولې څنګه چللی بیا کې د خلکو څه ویلینګونه کوي 5000 روپۍ ترې اخلي چې پته دې ولګي ته ولې یوازې د کوره راوتلی ما ته به دې ویلي وې که نه ته اوس دې د پاسېدو څوک نشته دی وروره زړه مې ډېر زیات تنګ شوی و ما چې بهر ته پټو ته وځم زړه مې لږ کولاو شي ډېر زیات تنګ شوی وم په کور کې وروره تا ته ما ویل چې په موټر سایکل ویلینګ مه کوه دا وګوره ته راوولې دی اوس د راچوتېدو دې څوک نه و زه اوس کور ته لاړم صحیح ده او به چې کله تلې بیا ما ته رینګ وکړه صحیح ده
کاش په هغه ورځ ما د خپل ورور خبره اورېدلې وي. نن به زما دا حل نه وي، نن به داسې بېوسه نه وي، نن به زه داسې خفه نه وي، نن به زما نخ پکټ شوی نه وي، نن به ما له خلکو پیغورونه نه راکولې. یا الله ما معاف کړه چې ما په دغه ورځ ما خپل ورور خبره اورېدلې وي. مرګ سره ګلونه وړې مرګ ګلابونه وړې هیڅ پروا د چا نکړې مرګ زمړ زړونه وړې مرګ زمړ زړونه وړې مرګ زمړ زړونه وړې مرګ سره ګلونه وړې مرګ ګلابونه وړې هیڅ پروا د چا نکړې